چې برېت مې وخوړ نو داسې ښکارېدم ته چاشي نه لوس سپین کړی دی نو بس پوزه ښکارېده او دا شونډې نه ښکارېدې نو بیا زه تقریبا کې 15 ورځې کلي ته نه وم تللی ویم کلي کې خلک چې وګوره برېت خولۍ راغی سمه ده سمه ده دا راته ووایه چې تر دې د څومره ډرامو کې کارونه کړي دي یاره خو بې شماره یار بې شماره هم کړي دي ډېر ښه اکټرانو سره منتظر صاحب شو تواب سرحدي صاحب شو لکه قریشي صاحب شو لکه دي سینیر اکټران دي اسماعیل شاهد صاحب خو زموږ استادانو کې راځي شینو ماما شو عزیز ماما دی خدای وبخي دغه شو ګلبالي شو الله دې وبخي لکه د دې نومه زده کړي دي هموږ خو چرګوټي وو مطلب دا چې مشران بس وینګه به زده کوو او ګوره دا خو سمندر دی تعذیب صاحب وایي دا سمندر دی دې کې څوک هم چې زه به لاړ شم ولا کبرونه زه به بس قومې ګټل دې کې به زده کوې روان به هاو جي سمه ده دا راته ووایه چې وخت د سیډي ختم شو ټي وي زیات څوک نه ګوري یوټیوب راغی د سیډي په دور کې خوشاله وي وي سي آر په دور کې خوشاله وي که نه په یوټیوب کې خوشاله وي یاره یوټیوب دی خو زه ډرامو خپل یو شوق و یو ښه ښه ډرامې جوړې دي زه تا ته اوس هم وایم او بیا هم درته وایم چې کله زموږ ډېرې ښه ښه ډرامې جوړې دي زموږ د پېښور اکټرانو به کیو هغه به د ثقافت ډرامې وي کله چې به کې پنجاب راغی نو هغه کې د پنجاب دا ډایرکټران رالل پېښ وې کله به کې د پنجاب چې جهانګیر راغی جهانګیر څخه ډرامې جوړې کړې بیا وروره ډرامو نه سر پته نه خپو پته او زموږ کلچر یې تباه برباد ځکه کړو چې د دې پنجابیانو د لاسه مونږ باندې نشترحال هم بند شوي وو میرما راغلې وه میرما وه کنډر وه خدای دې لري لا به مړی یا به جنتۍ نو هغې مې باندې نشترحال هم بند کړو پېښ او دې پنجابیانو لاسه زموږ هغه سیډ هم تباه برباد شو دس بلاور کې چې سړی پېښور کې لګېدي نو زموږ خپل چې کوم زموږ د پېښور چې کوم اکټران وو او چې کوم ډایرکټران وو هغوی به ډېرې ښکلې ښکلې ډرامې جوړولې نو بس کامیډي هم ډېرې ښکلې ښکلې وې او بس بیا ډرامې هغې نه خرابې شي د کور د کوترو ووتې ځکه چې ډز ډوز شو پکې پنډي څه خبر باندې تا ولې ووتلو زه پرې نه کتلو ډز 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 هلکه پښتون خو دونه جاهل نه دی تاسو خو د ثقافت تباه برباد کړ نو هغې کې چې کوم دی هغه ډرامې چې کوم دی هغه خرابې شوې اوس یو ډرامه کې چې عبد نصیب صاحب ورکولو شه زه اوس ناست یم ما سره خپله ښځه ناسته ده ګیا میا مطلب د چیرې میرې ګیا میا خوري ماشومان هم دې کې ویل لاندې راغلل کړو که ګلاس اتاتاتاتاتاتا ټول یې وویشتل دا ما دي عبد نسیم صاحب ته ویل عبد نسیم صاحب ته د کوم ځای وایي زه د چارسدي